بازار شما ټیټل لکه غوږونه ونیسه زما نه خپل ونیسه وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پخوا به فلمان جوړېدل د پښتو، په هغو فلمانو کې به کومیډن کردار لازمند و. زه به یو مثال تاسو ته درکم. بدر منیر صاحب سره به لیاقت میجر و، اقبال بخاری به و، جعفری صاحب به و. بیا به هغو فلمانو ته پښتانه په سلګونو تلل، هغو به په خپلو کورو کې کتل. اوس د شاهد عثمان صاحب یو فلم جوړیږي جانان. په جانان فلم کې شاهد عثمان صاحب کومیډن کردار هم اچولی دی. نادیه خیال، زرداد بلبل، عطاالله خان، هغه د بدر منیر صاحب پخوا فلمانو د هغو تسلسل برقرار ساتلی دی. نو ګرانو کتونکو، نن د یو ټیلی ډرامې نیمګړی ارمان پر سیټ باندې موجود یم. په دې سیټ باندې یو کومیډن کردار راته میلاو سو چې د کراچۍ په ډیرو ټیلی فلمانو کې د کومیډن کردار د کومیډي کردارونه لوبولی دي. د اداکار په لاهور کې د ډیرو غټو اداکارانو سره خپل کردار چې کوم دی لوبولی دی، ادا کړی دی. ستاسو تفصیلي مرکه له دې سره کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې اکبر خان ته ښه راغلاست وایم. اکبر خان صاحب السلام علیکم، ستړی مشي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اعظم خان بھائی، زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو په دومره خپل قیمتي ټیم زموږ دپاره وویستو او راغلی، تر دې دپاره چې یاره زموږ د آواز ټولې دنیا ته خور شي. زه ستاسو د وطن چینل او ستاسو د پوره ټیم ټولو ډېره شکریه ادا کوم. تر اوسه پورې به د په څومره ټیلی فلمانو کې د کومیډن کردارونه ادا کړي؟ عظیم خان بھائی، خبره دا ده چې زما خو دا کرکټر د شورو نه دی. زما دې وخت کې تقریبا چې نه نو دغه 26-27 به د لاهور ډرامې او دغه تقریبا 14-15 به زما د کراچۍ، یعنې ټوټل به تقریبا دغه 40-42 ډرامې به زما وي چې په ټولو کې زما هم دغه یو کرکټر دی، کومیډیا کرکټر، مزاحیه کرکټر، دغه کردار دی زما. اچھا، په دا دومره ډرامو کې ستا داسې ټیلی فلم چې هغه کتونکو ډېره خوښه کړي؟ نو ډرامې خو زمونږ ماشاءالله ټولې ښه دي، خو بهرحال لکه د عوام زړه ته چې کومه ډرامه زمونږ کوشوې ده، نو هغه زمونږ ډایرکټر رسول خان ډېر په محنت سره جوړه کړله، او په هغې کې چې څومره زمونږ لکه اکټرانو کار کړلی، که د لاهور دي نو لکه ډېر د زړه نه یې جوړه کړله او ډېر ښه کار یې کړلی. د هغې نوم دی خان دی خان. تا صرف د کراچۍ په ټیلی فلمانو کې کار کړی دی که د کراچۍ نه د بهر هم په داسې ټیلی فلمانو کې کار کړی دی؟ ناظم خان بھائی، د کراچۍ نه خو ورپسې وتې ځکه یو چې دې ځای نه لاهور ته رسېدلي یو، او بیا د لاهور په سټوډیو کې، په ایورنیو سټوډیو کې، په باري سټوډیو کې موږ تقریبا دغه 17-18 ډرامې ما په خپله لکه د دې نه مخکې که زموږ ډایرکټر صاحب جوړې کړي دي، هغې راته پته نشته، خو په دې 17-18 کې خو زه په خپله یم چې شروعات ما هم د دغه ځای نه کړلی. جي لاهور کې داسې فنکار، داسې اداکار، داسې فلم سټار چې هغه ټول کتونکي پېژني، له هغو سره دې هم کار کړی دی او که نه؟ عظیم خان بھائی، دا خو ګوره زموږ چې څومره ریلیز ډرامې دي که نه، نو هغه کې ما لکه دې وخت کې د ټولو سره کار کړلی. د جهانګیر صاحب سره مې کار کړلی، زموږ سره یو ډرامه کې دی د مټ زور. عمران صاحب سره مې کار کړلی، شیرخان سره مې کار کړلی، چبیله صاحب سره مې کار کړلی، میډم شیناز سره مې کړلی. لکه دا زاړه اکټران دي ټول، هغه سینیر اکټران دي، دې ټولو سره ما کرکټرې کړلي او ماشاءالله ښکلې کرکټرې مو سره کړلي، ښه د عزت کار مې کړلی. جي ډېره ښکلې جینۍ دی، یقین به داسې په مکیز باندې تلله، زړه مې غواړي چې د هغې سره واده هغه جینۍ نه ده، ګدړه دی. خلک دا وایي، فنکاران دا وایي چې سیریسه اداکاري اسانه ده، مزایا اداکاري ګرانه ده. ته څه وایې، واقعي دغسې ده او که نه ده؟ نو دا خبره خو ستا صحیح ده،
خو چې کم سړي کم هنر زده نو هغه سړي ته خپل هنر چېرته هم ګران نه دی. اوس یو سړی دی چې هغه مطلب گاډی چلوي، نو زه خو ډرایور نه یم، ما ته خو دا کار ډېر ګران دی ځکه چې بای دا گاډی چلول او د دې ګیرونه بدلول دا په روډ باندې دا ما ته ډېر ګران دی. خو چې د کم سړي زده هغه ته خو هېڅ ګران نه دی. اوس خبر ده زما خو د بچپن نه د کمیټیا کرکټر دی او انشاءالله د بچپن نه لګیا یم او تر دې ټایم پورې کوم ما ته خو هېڅ ګران نه دی. ګران به هغه سړي ته چې کم سړي لکه نه یې کړی نو موږ ته خو هېڅ ګران نه ده، ولې چې موږ خو د دې سره عادت یو. اکبر وروره تا به په ډیرو ټیلی فلمانو کې مزایا کردارونه ادا کړي وي، داسې مزایا خبره چې ته یې وکړې او کتونکي خوشحاله سي او په کړس کړس وخاندي؟ نو عظیم خان بھائی دا خو زمونږ یو ډرامه وه، د هغې نوم دی قرباني. هغه کې شیرخان لالی چې دی نو هغه خو ماشاءالله ډېر غټ اکټر دی. هغه په ځان باندې داسې لوپټه اچولي او د ځان نه یې جنۍ جوړه کړي خو لاندې د پولیسو په وردۍ کې. نو زه چې راشم زه یم چې دا خو ډېره ښکلې جنۍ ده، زه ورته لږ ساعت ودرېږم بیا ورته داسې یو څو لطیفې سناو کوم چې یاره دا جنۍ زما سیټ ته راشي. نو چې کله پرې زه لاس واچوم نو هغه زر هغه لوپټه لرې کړي او ما راونیسي چې سچوت مې کړي نو ما ته وایي شابه هلکه غوږونه ونیسه. زه د هغه غوږونه ونیسم نو هغه ما له لته راکړي چې ظالمه خپل غوږونه ونیسه. نو د هغې سره چې دی نه عوام لږ ډېر زیات خندلي دي. خدای شته زه په خپل هم چې یاسین کله کله ګورم نو ما له هم خندا راځي. بنیادي طور د کمې سیمې؟ زه چې یم د سوات، د سوات اوسېدونکی یم خو وخت مې دلته کراچۍ کې زیات شوی دی او کلی وطن مې سوات دی. عاشقي ده کله کړې ده؟ جی عظیم خان بھائی عاشقي خو ګوره چې کم سړي نه کړي نو ظاهره خبره ده، عشق خو په دنیا کې هم لکه یو سنت دی. لکه دا ضروري نه ده چې یاره یو سړي د چا سره دوستانه دغی. خلک عاشقي د الله سره هم کوي، د رسول سره هم کوي، د خپل یو بل مسلمان رور سره هم کوي. داسې د چا خدمت د چا ښېګړه چې وکړي هغه هم یو قسم له په عاشقۍ کې راځي، دا خبره نه ده. بهرحال الله دې موږ له توفیق راکړي چې موږ داسې کارونه نور هم کوو مخې ته. اکبر خان وروره په آخر کې که دا کتونکو ته څه پیغام په ذهن کې وي هغه موږ سره شیر کړه. زما چې څومره پښتانه وروڼه بایګان دي که دلته دي او که په بار دي، زما ټولو ته دا ګزارش دی که په بار یې او په پردیس کې نو خپله مزدوري کوئ، خپلو بچو له پیسې ګټئ او خپل د بچو خیال ساتئ، په خپل بچو باندې تعلیمونه کوئ او چې څومره پښتانه دي ټول ته زما دا ګزارش دی چې خپل لمونځ اودس کوئ. جی ګرانو کتونکو دا و اداکار اکبر خان چې موږ له تاسو سره د ده تفصیلي مرکه وکړه. تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.